بسم الله الرحمن الرحیم. زه د ساینس طالب علم یم، د سوشل ساینسز نه یم، سیاسي نه یم، تعلیم او ادب سره مې تعلق دی. د په دې وجه هغه ډېر القابات او هغه ډېرې کیسې راله نه راځي، خو ټولو مشرانو کشرانو ته په صوابۍ کې هرکلی وایم. د پښتو په مناسبت به دا ووایم، څه منکر د خپلې موره، څه منکر د خپل نسبه، څه منکر د خپل تخلیقه، څه منکر د خپل ربه، او نورې هم بلا کیسې شته، خو دا یو کیسه صفا ده چې پیژندې سړی په کام شي او پیژندې شي کام په ژبه. ګرانو ملګرو، مشرانو او کشرانو، د دې نه مخکې چې مشر تاسو ته کومې خبرې وکړې او مشتاق احمد خان چې په تېر 4-5 کاله کې کوم کردار ادا کړی دی او اوس هم پښتانه وده دي، زما یقین دی زما په خبرو به هم دې راویښ نه شي. ډېر لوی ضرورت دی انسان چې کله د سود جوګه کېدو په قبل مسیح کې په میلیونونو کاله مخکې، نو دی هغې د سود جوګه شو چې کله د ځان پسې غار کې ګټه کېښوده او د صحیح خوب وکړو. چې صحیح خوب یې وکړو نو د نورو حیواناتو نه د ده د عقل درجه بره شوه. اوس چې زه دلته راپاڅېدم نو ګڼو ملګرو راته وویل زموږ ماشومان ټوله شپه د بجلۍ د نشوالي د وجې اوده نه شي، نو سهار چې سکول ته ځي نو مازغې کار نه کوي. صوابۍ چې ده دا د دنیا د ټولو نه د غټ ډیم کور دی. د توربېله ډیم چې دی نو دا د خټې مټ ډیم چې ورته وایي، دا د دنیا د ټولو نه غټ ډیم دی. او دې صوابۍ کې زموږ بچي د بجلۍ د وجې ټوله شپه ویښ پاتې شي او سهار سبق نشي ویلی. سبق څه شی دی؟ دې ته راځو. دا مشر چې تاسو ته کومې خبرې کولې یا مشتاق صاحب چې ټول عمر تاسو ته خبرې کړي دي او موږ پرې پوه نه شو، د هغې وجه دا ده چې زموږ تعلیم غلط دی، زموږ تعلیم صحیح نه دی. تعلیم چې دی دا یو ټراینګل دی، د دې لومبی سر چې دی نو دا ټیچینګ دی، ښوونه ده چې استاد به تا ته سبق ښیي. دویم ګوټې چې دی نو هغه تحقیق دی، ته به نور څیزونه ډسکور کوي، نوي څیزونه به ایجاد کوي، نوي علم به پیدا کوي. The communication of knowledge is teaching and the generation of knowledge is research. خو که چېرې د دې دریم سیکټر نه وي اپلیکیشن، نو ستا تعلیم هېڅ د فایدې نه دی. که زما د پېښور یونیورسټۍ نه یا د صوابۍ یونیورسټۍ نه یو پروفیسر په ګاډي کې راووت او لارې بنده کړه، دا هغه لار بنده نه کړه، هغه خپله اداره فیل کړه چې ماله د سړک د استعمال چل نه راځي. دا بجلي چې ده بیا دا مایک بندېږي کولاویږي. دا د ټولو نه لومبی په نیاګرا فال کې امریکن لومبی جنریټر د بجلۍ جوړ کړی دی. بیا انګریزانو موږ له په خورد ناله باندې پنجاب کې لومبی ډیم جوړ کړو، بجلی موږ له پیدا کړه او موږ په 21مه صدۍ کې بجلی نه لرو. دا عجیبه خبره ده. دا صرف د تعلیم اپلیکیشن نشته. زما د ماشومتوب د لوبو سیس چې دی هغه زما د کوڅې ترکاڼ جوړاو، زما د لوبو سیس به زما د کوڅې لوار جوړاو. او اوس زموږ د ماشوم ټای چې ده نو هغه د چاینا نه راځي او د امریکې نه راځي. د دې څه مطلب شو؟ زما تعلیم فیل دی. هغه وخت کې زه کامیاب وم، زه خود کفیله وم، زما په کوڅه کې ترکاڼ وم، زما لوار وم، زما هر څه د خپله کور و. خو نن نه دي. زما تعلیم چې دی نو هغه زما نه پکارېږي. د عدم تشدد خبره بیا کېږي او زما باره کې اکثر خلک وایي چې یاره دی د عدم تشدد خلاف دی، دا دی. نه، عدم تشدد چې دی دا د مهذبو خلکو اوزار دی. د مهذبو خلکو اوزار عدم تشدد دی. خو چې ستا ژوند چا سره یو هغې په عدم تشدد نه پوهېږي نو بیا ورڅه کوي. زما اقتصادي ناکامي چې ده دا زما د ساینس فیل کېدل دي.
زما ادارو چې کوم ساينس خو هغه فیل شو. په دنیا کې درې قسمه خلک دي. یو هغه خلک دي چې د هغې مشران، سیاسي مشران، حکومتي مشران، انټلیکچوالز دا پوهه لري چې خپلې ادارې هغه درجې ته ورسوي چې یو د ځان او د همزولو قومونو ضرورتونه محسوس کړي، ضرورتونه وپېژني او په هغه ادارو کې هغه هنرمند لاسونه پیدا کړي چې ستا وسایل قیمتي کړي او هغې نه مارکیټیبل پروډکټ جوړ کړي. نو یو هغه دغه قومونه چې دي دې ته ډیولپ قومونه وایي، پرمختللي قومونه ورته وایي. دویم هغه دي چې هغې وسایل لري خو ادارې نه لري چې دا خپلې معدني وسایل، بشري وسایل او دا مختلف وسایل قیمتي کړي او دا مارکیټ ته ووسي. نو دکې ته په مخ روان خلک وایي یا ورته ډیولپینګ نیشنز وایي. او په نوې زمانه کې انډر ډیولپ هېڅوک هم نشته. دا توان هر څوک لري خو چې تکړه لیډران لري او تکړه ادارې لري. مونږ شخصیت پرست یو، مونږ اداره پرست نه یو او دا زمونږ د ناکامۍ وجه ده. په انساني تاریخ کې هره زمانه چې ده هغه د هغې د مدني وسیلې په هنر باندې یادېږي. دا څوک نه وایي چې په فلاني وطن کې سره وو نو دا زمانه د سرو زمانه ده، یا په فلاني وطن کې ګټې وي نو دا سټون ایج نه. چې چا هنر څومره لارو چې کومه زمانه کې خلکو د ګټو نه کوټې جوړولې، د ګټو نه اوزار جوړو، د ګټې نه د جنګ سامان جوړو، نو هغه زمانې ته سټون ایج وایي. چې کله پیتل عام شو او د پیتلو استعمال شروع شو نو هغې ته برونز ایج وایي. بیا چې کله فولاد جوړ شو نو هغې ته سټیل ایج وایي. په دې خبره لږ باندې سوچ وکړئ. هغه چاته دا نه وایي چې چا سره وسیله ده، هغه چاته دا وایي چې چا سره د دې وسیلې د استعمال هنر دی. هغه هنر چې چاله ورځي په هغې زمانه یادېږي. وسیلې چې دي زما بنیادي سرلیک چې دی دې خبرو هغه وسیلې دي. د ټولو نه قیمتي وسیله چې ده هغه بشري ځواک دی. بشري ځواک دې ته وایي چې ستا زلمي په مټو مضبوطي، چې ستا تعلیم یافته خلک ذهني طور تکړه او هغې ستا معدني وسایل د ګلوبل مارکیټ دپاره پراډکټ ته بدلولی شي. دغې ته بشري ځواک وایي. بیا وسیلې چې کومې قدرتي دي په هغې کې د ټولو نه اهم چې دی دا اوبه دي او د اوبو دا انکلاینیشن چې دی دا مخفقته تک چې دی دا تا له خدای پاک تیار ډیم درکړی دی. باچا خان بابا به چې کالاباغ خبرې کولې یا به ولی خان بابا کولې د هغې خوب نه و لیدلی. هغې تعلیم یافتو خلکو سره به مشوره کوله. حسام الدین بنگش چې دی دا د وابډۍ چیرمین و. باچا خان بابا ولی خان بابا سره صلاح کوله. حسام الدین بنگش یو ورځ ماته وی زمونږ صرف په سوات په دریاب کې د 1 لاک نه د زیاتو میګاواټو د پروډکشن کیپیسټي ده. زه خپل سوات دریاب باندې ډیم ولې نشم جوړولی؟ دا د ملکیت احساس دی چې زما نشته. د ملکیت احساس او د ملکیت قبضه چې ده دا د ټولو نه اهمه ده. دې خبرې ته راځم خو سیاسي مشرانو نه دا توقع لرم چې دا خپل کشران او خپل قوم په دې خبره باندې پوه کړي چې د 73 په آئین کې معدنیات د چاو د 73 آئین چې کله بډو سے جوړ کو مشترکه توګه هغې کې معدنیات د چاو او چې د چاو آیا هغې ته ورکړي شوي دي. په 18 ترمیم کې دا صوبایي سبجیکټ شو، دا د صوبې شو. د 18 ترمیم 15 کاله په دې 15 کاله کې دې معدنیاتو ماته کومه فایده راکړې ده؟ آیا چې دا آئین ماله راکړي دا زما وو؟ دا زما په اختیار کې وو؟
اتلسم ترمیم زمانه ده. اوس دا زما په اختیار کې دي که نه دي نو ولې نه دي او که موږ یې نشو اخیستی نو څه به کوو که اخیستی یې شو نو څه به کوو او که نه شو اخیستی نو څه به کوو نو چې نه شو اخیستی د هغې باره کې تاسو ته مشر وویل چې ستا سیاستدان او ستا لیډر تر هغه ورځې پورې څه نشي کولی تر څو چې ورسره کام نه کام به ودرېږي کام به راپاسي نو هغې به دا لیډر تکړه کېږي او دا کام به کله تکړه کېږي دا چې کله لیډر تکړه کېږي دا د چرګ او د هګۍ مثال دی چې چرګ مخکې پیدا شي که هګۍ مخکې پیدا شوه دا د دواړو ذمهواري ده کام به هم تکړه او لیډر به هم تکړه تاسو تاریخ وګورئ احمدشاه بابا په یو دومره وړوکي ملک افغانستان باندې ایران قبضه کړی دی چې هغه زمانه کې سپر پاور و هندوستان یې قبضه کړی دی چې په ټوله نړۍ کې لوی نوم و د سرو مرغۍ وه خو په څه قبضه کړی دی د هغه لوار دومره تکړه و چې هغه به که متوبه جوړه کړه هغه بل چا نه شوی جوړولی د هغه لوار تکړه د لوار قدر یې کړی و د هنر قدر یې کړی و او په دغه وجه باندې هغه کامیاب و خو زما لوار هغه خپله لواري پرېښوده ځکه چې زما کام سپک کړو او د امریکي لوار F-16 جوړ کړو د امریکي لوار هر قسمه پروډکټس جوړ کړو د ګلوبل مارکیټ لپاره نو د هنرمندو لاسو بېقدري چې د قام تباهي ده شیرشاه سوري زموږ تاریخ خلک جوړوي چې کله مغول رالو نو پښتنو په بری صغیر کې حکومت و نو بیوروکریسي د پښتنو وه نو زموږ نه کله کوه سلیمان د غرونو خلک جوړ کړو کله د غرونو خلک چې دا په ګډو په بیزو ساتلو پوهېږي شیرشاه سوري چې راغی هغه د پټنې نه انډسټریل هب جوړ کړو هغه د ګډو بیزو سړی نه و هغه د کابل نه تر کلکتې پورې سړک جوړ کړو پښتانه د پخوا نه تکړه دي په رګویډ کې چې کوم ذکر دی د پښتنو نو هغې وایي چې په کرومه واده کې کوم پښتانه وو هغې به د آسونو د هتیانو لښکرې نه ساتلې داریوس سره چې کومې 12 قبیلې جنګېدلې وې په 1500 او 1000 قبلمسي کې نو هغې کې یوه قبیله د پښتنو وه نو پښتون په قبلمسي کې هم نه و د هغې نه پس هم نه و خو نن سبا په هېڅ کې هم نه دی او دا زمانه چې ده ما ته اکثر انټلیکچوال وایي دا دنیا خدای پاک جوړه کړې ده نو خدای پاک ته یې پرېږدی خدای پاک جوړه کړې ده خو د نن حالت که خراب وي دا تپوس به زما نه کېږي نن اختیار زما دی زه چې پرونی احمدشاه بابا یادوم نه مې ورسره رشته ښکاري نه مې ورسره کلی یو ځای دی خو نرو نه زه یادوم که نن مونږ نران شو د تاریخ به مونږ یادوي او تاریخ څوک نه هېروي راځم دې معدنیاتو ته چې په معدنیاتو په اقتصاد باندې اثر څه ته وایي لږ اوبه راته راکړه دا د معدنیاتو په اقتصاد باندې اثر څنګه پیدا کېږي د دې دوه خبرې دي یوه خبره دا ده چې د اختیارمنو پالیسۍ او د اختیارمنو فیصلې چې داسې وي نو ستا معدنیات او ستا وسایل په اقتصاد باندې اثر لري د پښتونخوا وسیلې چې دي دا بې کچه دي او وسیلې وخت سره نوې نوې پیدا کېږي او نورې راځي که تا ته څوک وایي چې دلته دومره دا دي نو دا نن دومره دي خو سبا به دومره وي بعضې وسیلې رینوې بلې وي بعضې وسیلې رینوې بل نه وي زمونږ د ټولو نه غټه وسیله نور دی چې 10,000 غنټې نور په دې وطن باندې لګي د نور نه مونږ کومه فایده واخیسته د معدني وسیلو نه مونږ کومه فایده واخیسته خو یو ساده مثال درله درکومه چې دا عام خلک په دې وسیله باندې پوه شي کاربن چې دی کاربن کویله دا 25,000 کاله مخکې خلکو پیژنده یا د کویلې په شکل کې کاربن چې دی دا د 25,000 کالو زوړ بوډا دی کاربن
او هغه وخت کې دا د خشاک په توګه استعمال شو، ځکه د خلکو پوهه نه وه. خلکو چې لیکل زده کړو نو د پنسل په توګه باندې استعمال شو. او نن هم ستاسو بچو سره چې لاس کې کوم پنسل دی نو هغه ګریفایټ پنسل دی، دا 100% کاربن دی. چې انسان کله نور تکړه شو او د سټیل جوړ کو، فولاد جوړ کړو، وی اوسپنې له اوسپنه او سیټ له درانې. په اوسپنه سټیل نه کټ کېږي، نو ډایمنډ چې دی دا 100% کاربن دی. او خلکو وی کاربن خپل کرامات وښولو، خپل کمالات یې وښولو. خو په 2010 کې 2010 کې نوبل پرائز چې ملاو شو په مانچسټر یونیورسټۍ کې 2 ساینسدانانو ته، نو هغه په ګریفین ملاو شو. او ګریفین هم 100% کاربن دی. او زه درته د ګریفین په عقله باندې وایم چې ګریفین څه شی دی. ګریفین چې در سره 1 کیلو وي نو په 12 مربع میله باندې تا هغه څادر غوړولی شي. 12 مربع میله باندې لایټر دین ایر، د هوا نه سپک دی. او په کلکوالي کې د ټولو نه د کلکې مادې نه 10,000 ځله زیات طاقتمن دی. نوکیا چې دا دی $1.5 بلین د دې دپاره ورکړي چې ګریفین کمرشلایز کا. دا د اوبو کې محفوظ دی، دا زنګ نه کوي، دا سپر کیپیسیټر دی. او سپر کیپیسیټر چې تا جوړ کو نو ستا بیټرۍ دا سټوریج بیټرۍ چې دی دې ته د اجت پاتې نه شو، د دې نه به سپر کیپیسیټرز جوړېږي. دا یو کاربن درته یادوم، دا د نیوکلیر ویسټ ډسپوزل دپاره یونیک میټیریل دی. دا د ډي ان اے د چاڼکولو لپاره د یو سړي ډي ان اے چې ته چاڼکې په هغې $1000 لګي، خو د ګریفین په چاڼې چې ته کې نو هغه $300 له راشي. کمپیوټر تاسو ټول پیژنئ، کمپیوټر کې نن سبا سیلیکان چپ استعمالیږي. سیلیکان چپ چې دی دې له تاله پکې پکاري په کمپیوټر کې چې هغه یخی. نو چې ګریفین یې په طور چپ استعمال کو نو د پکې ضرورت هم پاتې نه شو. او 50 ځله زیات سپیډ شي د کمپیوټر. 50 ځله زیات نه مطلب دا دی که ستا د کمپیوټر رینډم ایکسس میموري 1 TB ده نو دا 50 TB شوه. دا دومره لوی انقلابي میټیریل دی. تیاره کې د نظر لګېدو سامان ته جوړېږي. د هوا نه سپکه ده، د ایروناټیکل انډسټري دپاره یو یونیک څیز دی. نو راځئ چې درته څه وایم، دا ساینس میګزین چې کوم دی یو اوتھنټک جرنل دی، د 2014 344 والیوم او نمبر 6190 دی او صفحه نمبر 1373 دی. دا هغې وایي چې ګریفین کې دا کمالات دي. نو میټیریل سیکټر چې دی نن سبا په پاکستان کې د جی ډي پي چې ده، جی ډي پي کې د دې کنټریبیوشن 2.8% دی. 2.8%. او د انډسټري کنټریبیوشن چې اکانومي ته دی نو هغه 20.8% دی. نو زمونږ معدنیات استعمالیږي نه. په دنیا کې ستا شګه ده، ساده مثالونه درکوم. شګه چې ده دا څوک په 4 انې بورم نه اخلي، خو دا شګې نه که ته ګیلاسونه او جګ جوړ کړي نو بیا به 200-300 روپۍ کیلو اخلي. که د دې نه ته د موټر شیشه جوړه کړي نو بیا په 15-16 روپۍ باندې اخلي. که د دې نه ته فایبر آپټکس جوړ کړي نو دا بیا 100 ګرامه په 100,000 ریال باندې ملاوي. مطلب دا دی چې صرف معدنیات پوره نه دي. زما د وطن مشران، سیاستکاران، عام خلک دی به دا کوشش کوي چې زما دا بچې د تعلیمي ادارې ته ځي دی څه زده کوي. آیا زه به استاذ له او افسر له رشوت ورکوم او ډېرې نمبرې به راوړي، که نه دی چې د ادارې نه راشي نو دی به داسې کولو جوړوي. نور تاریخ ته درته نه ځم، خو راټولوم دا خبرې. ترقي څه ته وایي؟ په دې خبره باندې ځان پوه کړئ. ترقي دې ته نه وایي چې څوک ډېره ډوډۍ خوري. ترقي دې ته نه وایي چې څوک په غټ ګاډي کې ګرځي.
ترقي دې ته نه وایي چې د چا غټ کوري. ترقي څه ته وایي؟ چې د پردي وطن مرغۍ هم ستا وطن ته ژوند له راځي، چې ستا په وطن کې امن وي، ستا په وطن کې انسانیت وي، ستا په وطن کې د هنر قدر وي، ستا په وطن کې ډاکټر ته او استاد ته د سفارش ضرورت ني، ستا په وطن کې د تاڼې ته د تلو لپاره د سفارش ضرورت ني. ترقي دقې ته وایي. اوس دوه خبرې دي، دوه ساده خبرې دي. که تاسو وایې چې مونږ د مدنیت بل چاله ورکړو چې مونږ له راوباسي او مونږ نه اهله یو، مونږ د هېڅ کار هم نه یو، نو ستاسو نه مخکې سعودي عرب دا کار کړی دی. آیا د هغې اختیار شته په مارکیټ کې هغې د تیلو قیمت مقررولی شي؟ دغه اختیار د هغې شته، ګاډې ورسره هم شته، ډوډۍ ورسره هم شته او لوی لوی کورونه هم شته، خو اختیار او ازادي نشته. بله لار دا ده چې تاسو ورته ودرېږئ چې نه یې ورکړو. آیا موږ کې دومره طاقت شته دا منې کولی شو؟ که نه شو منې کولی څه وکړو؟ درېیمه خبره دا ده چې ترقي یافته نړۍ ته وګورئ، آیا هغې خپل وسایل خرڅ کړي دي؟ ستا کشر ورور دی او هغه باندې بلا شي قرض دی، او چې ته دې تپوس وکړې هغه درته وایي چې یو بنګله مې په اسلام آباد کې واخیسته، بله مې په لندن کې واخیسته او اوس را باندې قرض د ځمکې خرڅوم. ته ورته ووایې یار ورې دا خپلې بنګلې دې خرڅې کړه، دا قرض ورکړه که نه، ته به زما وسایل خرڅې نو خپل قرض به ورکړې. که دا طریقې د دا ملک ختم دی. د ټولو نه اهمه خبره دا ده چې زما وزیر اعظم، زما مشران په دې فخر کوي چې ما خپل خلک بار ولېږل، او سبا به په دې فخر کوي چې ما خپله ځمکه خرڅه کړه او قرض مې خلاص کړو. نو زما په خیال کې د ترقۍ دغه معیار وي، نو ښه دا دی چې موږ دې ورسره هم خرڅ کړي، نو د بل چا باشندګان وځو. دوه تنې په جهان کې، یو نراني او یو بې خونده. بې خونده چې دی خرڅول کوي او ډوډۍ خوري او هغې ته ترقي وایي، او نر چې دی نو دا محنت کوي، ګټه کوي او په دغې باندې په مخکې ځي. په دې شعر درنه اجازت غواړم، خو مخکې درته دا یو خبره کوم چې دا مشر څه خبرې کوي، د باچا خان بابا څه خبرې کولې، د عمران خان څه خبرې کوي. سوچ وکړئ چې دا خلک څه وایي، دې ته وګورئ چې دا سوچ یې وایي، دغه خبرې ته سوچ وکړئ، د خپل عقل خاوندان چې نو کامیاب به یې. په دې درنه اجازت غواړم چې وي حقونه د هر یو که په هر بل باندې هم ګران شي، حقونه د هر یو که په هر بل باندې هم ګران شي، نو شته څه اندازه چې څومره ښکلی به جهان شي، او وی توبه ربه توبه، خو مګر څه به دې تاوان شي، د دې ځمکې په مخ کې چرې هر سړی انسان شي.